وروستی سمستر اتمه برخه انعکاس میډیا. موږ څو ساعته وروسته خبر شو. هماغو زده کړیالانو راته خبر راکړ چې ته یې تر روغتون را رسولی وې. په همدې خبرو کې د پلار سره بوخت وم چې مور مې زما د سره لاندې لاس کړ، لږ یې رانیغ کړم. د کیلې شربت ګیلاس یې راته ونیوه، نیم مې وڅښه. پلار مې بیا راته وویل خفه کېږه مه زویه، ډاکټرانو سره مې خبرې کړي دي، تر 20 ورځو به بستر یې. زړه مه تنګوه، سر او پښو دې شدیده ضربه لیدلې ده. دا خبرې راباندې لږې سختې ولګېدې، ځکه زه تر دې وړاندې دومره په یو ځای کې پاتې شوی نه وم. ژوند مې د یو مرغه په څېر آزاد تیر کړی و. ورځې وتلې او ماښام ناوخته نرس د مشر ډاکټر سره د وروستي ځل لیدنې لپاره راغله. له ما یې د روغتیا په اړه پوښتنې وکړې او خپل معاینات یې بشپړ کړل. د ډاکټر کار خلاص شو. ډاکټر، نرس او پلار مې ووتل. څو دقیقې وروسته مې پلار راننوت، څېره یې روښانه او خوښه ښکارېدله. زما د ناروغۍ دوسیه او څه دوا درمل یې په لاس کې نیولي ول. له سلام اچولو وروسته یې وویل سبا سهار به له خیره ځو. زه هم خوښ شوم، داسې خوښ لکه یو بندي چې د ډېرو کلونو وروسته آزاد ژوند ته ور وګرځي. شپه تېره شوه، سهار وختي مې سترګې خلاصې کړې. له سپینو پردو د لمر تازه وړانګې خونې ته په رالوېدو وې. د کړکۍ بهر د سهار وږمې چلېدې، د ګلونو او څانګو سره یې غېږې کولې. د مرغانو شور ماشور یوه خوندوره شېبه وه. له ډېر وخت وروسته مې هڅه وکړه چې پورته شم. په هڅه کې بریالی شوم، ځکه اوس ښه شوی وم. د چپرکټ څخه ښکته شوم. په ځمکه مې د پښو لګېدلو سره زړه له ډېرې خوښۍ په درزا شو. څو واړه قدمونه مې واخیستل. مخامخ کړکۍ ته ودرېدم. ما د کړکۍ څخه د طبیعت د ښکلاګانو ننداره کوله. شین چمن، شنې او تنکې ونې، ښایسته رنګارنګ ګلان او د سهار نرم باد دومره خوندور و چې هېڅ اظهار یې نشم کولی. په همدې نندارو کې وم چې پلار مې خونې ته راننوت. په لاس کې چې یو څه خوراکي شیان و، چای مو وڅښه. له روغتون څخه ووتو، کور ته د تګ لپاره یوې رکشې ته پورته شو. کور ته ورسېدو، کرار په کټ کې وغځېدم. نه پوهېدم چې د څه په اړه مې سوچ کاوه چې ناڅاپه مې ذهن ته ستوری راغی. همداسې زیاتې پوښتنې مې ذهن ته په رالوېدو وې. زړه مې تنګ شو، خو هېڅ مې په توان پوره نه ول. مازدیګر ته په تمه شوم. شېبه په شېبه مې ساعت ته کتل، خو ورځ چېرته تېرېده. د ساعت ستنې هماغسې تاوېدې، ټک ټک یې خاته. داسې ښکارېده لکه ما چې غلطه وي. بالاخره مازدیګر شو. له کوره د بڼ په لور رهی شوم. ګړندی مزل مې هم نه شو کولی. پښې مې درد کاوه، خو د ستوري اندېښنو هر څه راڅخه هېر کړي ول. د سوچونو په دریاب کې ورګډ وم. کله به یې یوې څنډې ته ټېل وهلم او کله بلې څنډې ته. همدا سوچونه او فکرونه ول چې مزل یې را لنډ کړ. بڼ ته ورسېدم. له څو ورځو وروسته مې بڼ ولید. ډېره ښه راباندې ولګېده. د 4 طرفونو په ننداره شوه. بر اسمان ته مې وکتل. په زړه کې مې د اسمانونو له څښتن څخه مننه وکړه چې یو ځل بیا دې
په خپلو پښو بڼ ته راوستم. نیغ هماغه ځای ته لاړم چیرته چې ما اوس ستوري ناستې کولې. خنداګانې، ټوکې ټکالې او لوستنې به مو کولې. خاموشه ولاړو. چمن وه، ونې وې، سیوری وه، خو ستوری نه وه. چارچاپېره مې وکتل، بیا مې هم ستوری تر سترګو نه شو. ناڅاپه مې ذهن ته د سرور ماما راودانګل. له چا څخه به چې موږ قهوې څښلې. د سرور ماما د دوکان په لور ور روان شوم. په تک تک کې مې بیا هم په ځغلنده نظره خلکو ته لیدل. که چېرته ستوری له چا سره ناست وي. د سرور ماما دوکان ته ورسېدم، سلام مې وکړ. ما ته چې پام شو د خوشحالۍ کرښې بېلې په ګونځې مخ کې ښکاره شوې. دواړه لاسونه یې خلاص کړل، داسې راغړې وه لکه ماشوم چې خپل پلار ته ورترغاړې شي. ډېره شېبه مو سره یو بل په غېږ کې نیولي وو. غاړه یې راخلاصه کړه، زما مخ یې په دواړو لاسونو کې ونیوه، په تندي یې ښکل کړم. ما یې هم هغه لاسونه چې محنت یې پرې کړی وه، پلې شوي وه، ونیوله او ښکل مې کړل. دواړه د لرګي په څوکۍ کېناستو. راته یې وویل: ونه ځوانه، د دومره ورځې چیرې ته وې؟ ما خبرې پیل کړې. سرور ماما راته پیاله ډکه کړه، ټوله کیسه مې ورته وکړه. یو سوړ اسویلی یې وویست، له ځایه جګ شو، وړه د سړۍ دړه یې د سماواره لاندې کړه. څو پوکي یې ورکړل او بېرته راغی. زما تر څنګ کېناست. ویل دا خو ډېر بد کار شوی، الله جل جلاله دې راته ښه لره. ما یې خبرې ورغوڅې کړې. ومې ویل: کاکا جانه، زه خو د دغسې پېښې سره مخ شوم. نن راغلم چې ستوری وګورم. هغه خو له ځان څخه لیونی جوړ کړی دی. نه چا پوښتنه هم نه کوي، تر څو یې چې بل څوک پوښتنه ونه کړي. سرور ماما مې خبره غوڅه کړه. لیونی مه وایه، نشه یي وایه، نشه یي. له دې خبرې سره مې ټکان وخوړ. نشه یي. سرور ماما بیا د خبرو کولو لپاره خوله خلاصه کړه. هو، نشه یي. ښي لاس یې راته په اوږه کېښود، د کیڼ لاس د شهادت ګوته یې مخامخ ونیوله. ویل: هغه د بڼ کونج کې پوډریان ګوري، د هغوی ملګری شوی دی، اوس به هم ورسره ناست وي. سر راباندې وګرځېد، د بت په څېر په خپل ځای کې تر ډېره چوپ ناست و. بې اختیاره مې له سترګو اوښکې په بهېدو شوې. له ځایه ټیټ شو. د پوډریانو په طرف مې منډه واخیسته. له رسېدلو سره مې په ستوري سترګې ولګېدې. ببر سر شلېدلې تڼۍ، زړې څپلکې په بد حالات کې وه. داسې حیران ورته ولاړ وم لکه د دنیا په بازار مې چې هر څه بایللي وي. ستوري ته په کتو کتو مې دا بیت په ژبه زمزمه کړ: هسې دې پرې ځان خاورې رې کړلو، ونه ځوانه، تا له عشقه څه غوښتل. ورو د ستوري تر څنګ ورنږدې شوم، په داسې حال کې چې له سترګو مې د اوښکو رودونه بهېدل او زړه مې ډک ډک کېده. ستوري ته مې په اوږه لاس کېښود. ومې ویل: ستوريه، د تا د ځان څخه څه شی جوړ کړي دي؟ پاسه چې کور ته لاړ شو. ستوري زما لاس ته شړق ورکړ، نور یې هم ځان د دیوال غاړې ته نږدې کړ. په غوسه مې ورته ویل: ستوريه، زه یم. زما له غږ سره یې ورو راوکتل. سترګې له ډېرو نشو او شوګیرو پړسېدلې وې چې ولیدم ناڅاپه راپاڅېد. په بند بند غږ یې راته وویل: یاره، ته دا وڅښه، یو ځل یې وڅښه، په هوا کې به ګرځي. ما له ډېرې درده څو قدمه وروسته واخیستل. دیوال ته ودرېدم، ښه ډېر مې وژړل.
د هغو انسانانو څخه مې نفرت نور هم زیات شو چې د خپل ځان خوشحالولو لپاره د بل ژوند سره لوبې کوي، د هغې څخه خوښي اخلي، ځواني ترې اخلي، د کور پر ځای ډېر رانونه ور ډالۍ کوي، یوازې د دې لپاره چې ځان او کورنۍ خوشحاله کړي. په ښایسته او لوکسو موټرو کې وګرځي، بهر هېوادو ته چکرونه ووهي. افسوس د داسې خلکو په وجدانونو. ځان مې کنټرول کړل، له جیب مې موبایل راوویست، د ستوري د پلار شمېرې ته مې زنګ ووهه. د لومړي زنګ تېرولو سره یې موبایل ته ځواب ورنه کړ. په دوهم ځل سره د مقابل لوري د ستوري له پلار غږ راغی: السلام علیکم. ومې ویل: وعلیکم سلام کاکا جانه، تمه ده چې ښه به اوسې. د ستوري پلار ویل: شکر ښه یم، ومې نه پېژندې؟ ومې ویل: د ستوري ملګری یم کاکا جانه. 1 میاشت وړاندې په ترافیکي پیښه کې زخمي شوم. له هغه وروسته مې ستوری لیدلی نه دی، ځکه په روغتون کې وم. د ستوري پلار مې خبرې ونیولې. ویل: زویه زه هم ډېر ورپسې وګرځېدم، پیدا مې نه کړ. ومې ویل: کاکا جانه نن سهار له روغتون څخه رخصت شوم، شېبه وړاندې بڼ ته راغلم. ستوری مې له پوډریانو سره ولید. ستوري نشې شروع کړې دي. د ستوري د پلار غږ بند شو. څه ستوري نشې شروع کړې؟ نه هغه داسې نشي کولی، هغه به یوازې په پټه خالي سګرټ څښل. ومې ویل: کاکا جانه بڼ ته راشه، له دې ځایه به یې کور ته یوسو، زه درته په تمه یم. د ستوري پلار سره مې خبرې خلاصې شوې. بېرته په خپل ځای کې ودرېدم. په ژړا ژړا مې خپل زړه تش کړ. د اوږدې شېبې وروسته د ستوري پلار راورسېد. د جوړ په خیر وروسته مې ورته وویل: کاکا جانه حوصله لوړه ساته، تر اوسه یې لا دومره وخت شوی نه دی. هر څه به سم شي، یوازې همدومره چې تصمیم ونیسو، ځکه تصمیم د بریا لومړنی او اساسي ګام دی. موږ دواړه د ستوري په لور ور روان شو. په ورسېدو سره مو هغه منظره ولیده لکه یو وږی چې د مودو راهیسې څه خوړلی نه وي، داسې د پوډرو په څښلو بوخت و. د ستوري پلار مې په اشاره پوه کړ چې باید له دې ځایه وباسو. موږ دواړو ور وړاندې شو. بې د څه ویلو مو ستوري ته اوږه ورکړه، له هغه ځایه مو اوچت کړ. د ستوري د پلار له سترګو هغه اوښکې بهېدلې لکه یوه ونه چې زخمي کړای شي او بیا یې له زخمه اوبه بهیږي. څه نه وایي؟ داسې د ستوري پلار هم زخمي و. له ډېره درده یې له سترګو اوښکې بهېدې، خو په خوله یې هېڅ نه ویل. حوصله یې نه بایلله. خپل هغه زوی ته یې اوږه ورکړه چې د ارمانونو سره یې لوبې کولې. ستوری مو له بڼ څخه بهر کړ. پوډرو او نشو داسې کمزوری کړی و چې د حرکت هڅه یې کوله، خو د حرکت لپاره یې څه نه درلودل. موټر ته پورته شو، حرکت یې وکړ. د ستوري پلار ته مې وویل: کاکا جانه ستوری لا نوی نشه شوی دی، په کور کې بند کړئ. امید دی چې الله جل جلاله به یې ښه کړي او له دې معتادۍ څخه به خلاص شي، او که بیا هم ښه نه شو، بیا یې د معتادینو د روغتون غم خورو، ځکه ازموینې یې رانږدې دي. د ستوري پلار د خفګان څخه ډکه څېره راواړوله. سترګې له اوښکو ډکې وې. ویل: آفرین زوی، الله جل جلاله دې ستا په څېر نیک اولاد هر مور او پلار ته په نصیب کړي چې ارمانونه او هیلې یې وغوړېږي. ګرانو اورېدونکو، دا وه د وروستي سیمیستر د ناول 8مه برخه. تر بیا ورتلونکې برخې تاسې په پاک او
مهربان رب سپارم.